ولسمشر غني وایي طالبان دې راته ووایي چې څه وخت له پاکستان نه راوځي. السلام علیکم ستړي مه لیدونکو. افغان ولسمشر محمد اشرف غني چې د ختیځ ننګرهار ولایت عمومي وضعیت ارزولو په موخه جلال آباد ښار ته تللی و، ویل وسلوال طالبان دې له پاکستان نه راوځي، خبرې به ورسره پیل کړي. نوموړي یو ځل بیا په ټینګار پر طالبانو غږ وکړ چې د بندیانو د خوشي کولو لپاره د شرطونه نږدې، کله چې مذاکراتو ته کېنئ، کله چې روغه کوئ، یوه خوا هر څه نه غواړي. که په بندیانو غږیږي دا د شرط نږدې، موږ هم شرطونه لرو، څه وخت له پاکستان نه وځئ، را دې شي سوله کوو. خارجیانو سره منئ چې سوله کوئ، د جهاد معنا څه شوه؟ افغان وژنه جرم دی. طالبان افغانان دي خو نورو افغانانو ته د سپکاوی نه کوي. ښاغلي غني وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې ویل هغه سوله غواړو چې جرګمار ورباندې جوړه وکړي. که په بندیانو غږیږئ شرطونه به نه ږدئ، موږ هم شرطونه لرو. ما ته دې ووایي چې کله له پاکستان نه وځي، را دې شي سوله کوو، د افغانستان په ګټو کې انعطاف نه کوو.